شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری زه افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته ټانک سیمې ته راغلي یو. دلته زموږ سره د ادب یو ځلانده ستوری ژوند کوي. ښاغلی عارف سلطان صاحب را سره د نننۍ مرکې میلمه دی. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. عارف سلطان صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وستړي مه شي وایم. ډېره مننه هرکلی تاسو ته وایي، تاسو میلمانه یو، خوشحاله اوسو. ډېره مننه عارف سلطان صاحب، تاسو هم چې موږ له وخت وکړو. مینوالو کتونکو د عارف سلطان صاحب نه به خوندور کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو. دا ټول نه لومړی خو عارف سلطان صاحب زموږ د پاڼې د مینوالو سره خپله سلنډه غوندې پېژندګلو وکړه. دې زما نوم عارف سلطان عارف دی. زه کونډي قوم سره تعلق لرم. د ټانک سیمې میخاني کلي کې اوسېدونکی یم. ډېره مننه د عارف سلطان صاحب زموږ د پاڼې د مینوالو دپاره د یو کلام شروع کړو. ډېره مننه به دې وي. څو شعرونه عرض دي. بدل چې د حالات د نن سبا ګوري بیا وزاړي، بدل چې د حالات د نن سبا ګوري بیا وزاړي، زړګی مې چې ستا جبر ناروا ګوري بیا وزاړي، نور هیڅ نسی کولی هیڅ وسې نه رسېږي، نور هیڅ نسی کولی هیڅ وسې نه رسېږي، محفل کې دی چې بل ته په خندا ګوري بیا وزاړي، نور هیڅ نسی کولی هیڅ وسې نه رسېږي، محفل کې دی چې بل ته په خندا ګوري بیا وزاړي. طالع د حالاتو په خولې والدي خو اوس هم، طالع د حالاتو په خوله والدي خو اوس هم، هغه ښکلی تصویر ته چې زما ګوري بیا وزاړي. شعر د مین په انتظار ټوله ورځ تېره تر ماښام وي، مین په انتظار ټوله ورځ تېره تر ماښام وي، راځي خو چې یار کلي ته تر شا ګوري بیا وزاړي. په سترګو مې تیاره راشي څه چل ورباندې وسي، په سترګو مې تیاره راشي څه چل ورباندې وسي، نازونه چې د خپل ښکلي اشنا ګوري بیا وزاړي. شعر دی تا وصل زه پوهېږم چې زما په قسمت نسته، ستا وصل زه پوهېږم چې زما په قسمت نسته، لاسونه چې زما کوم یو ملا ګوري بیا وزاړي. هر څوک درته ګوري هر څوک د اوسن نه خوند اخلي، عارف چې درته خلکو نه په غلا ګوري بیا وزاړي. ډېره مننه عارف سلطان صاحب په دومره ښکلي کلام. ډېره مننه دی کوو عارف سلطان صاحب که ته زموږ سره د خپل ادب په باره کې څه خبره وکړئ، یعنې استاد دې څوک دی، کتابونه په باره کې زموږ چې کتابونه د چاپ دي یا نه دي چاپ، او کوم وخت نه شاعري کوې دا موږ سره. جی زه خو تقریبا غالبا 1985 راسې شاعري کوم تقریبا، او کتابونه زما دوه دي. د یو نام دی زه د یو ځلې جانان جوړوم او د بل نام دی ښایستونه د سپرلي. او اوس په دا جمعې کې زما دریم کتاب انشاءالله کمپوزر سره پروت دی، هغه به راځي. استاد خو بس ما داسې څه خاص استاد نسته. مننه. نو زموږ د پاڼې مینوالو دپاره یو بل کلام هم شریک کړه. شعرونه عرض دي. اوس په ځان پوهېږم پریشان هغسې نه یم، اوس په ځان پوهېږم پریشان هغسې نه یم، اوس مې که پوره نه شو ارمان هغسې نه یم، اوس په ځان پوهېږم پریشان هغسې نه یم، اوس مې که پوره نه شي ارمان هغسې نه یم، حالاتو مې ژوندون داسې په نوي رنګ بدل کړو، د تا هغسې نه یم او د ځان هغسې نه یم. شعر دی په زلفو لاس وها خدا به نه هېروې ګوره، په زلفو لاس وها خدا به نه هېروې ګوره، د زلفو د شیرینې بندیوان هغسې نه یم، آخو لیونتوب و چې په هیڅ نه وم تړلی، آخو لیونتوب و چې په هیڅ نه وم تړلی، اوس لیونی تا پسې قربان هغسې نه یم، چې تس په ناز کتلو به مې هر څه له تا زار و، د ناز تاو دې په ځای دی خو ارزان هغسې نه یم، اوس که نه راګورې که راګورې پروا نه کړم،
اوس کنرا ګورې کرا ګورې پروا نه کړم اوس پتا شایدا عارف سلطان هغسې نه یم ډېره ډېره مننه ډېره ډېره ښه مننه ډېر ښکلی کلام ډېر اعلی کلام او مینهوالو به هم ته خوند اخیستی موږ هم ته خوند واخیستو نو عارف سلطان صاحب تاسو ژوند څنګه تېرېږي شکر الحمدلله ښه ژوند تېرېږي او ښه نوکري ده ښه ماشاءالله د هېڅې کمای نشته ډېره مننه دنیایي زده کړه څومره یعنې ما 14 تعلیم د بي اے ګریجویټ ورته وایي ماشاءالله نو زموږ د پاڼې مینهوالو دپاره یو بل کلام هم شریک کړه راغللو بیلتون چې د کږې ورځې راغللو بیلتون چې له کږې ورځې څومره تېرېدلې به خوږې ورځې دغې ته به مینه وایي پوه شومه دغې ته به مینه وایي پوه شومه ته راته یادېږې چې دا شپې ورځې شعر دی یو بولي رقیب بل ته غماز وایي یو بولي رقیب بل ته غماز وایي دواړه د خدای ورک کړي په یوې ورځې ټول عمر خوارۍ مې په اوبو یوسي ټول عمر خوارۍ مې په اوبو یوسي وکړي شیطانت درته دوه درې ورځې شعر دا هر خوا چې رقیب ناست وي هر خوا چې رقیب ناست وي نو ته بیا نه راوځې په دې ورځې آخر شعر دی چې ته کتلې د کلي نه بهر کله ته کتلې د کلي نه بهر کله مړ به وي عارف خو په یغې ورځې ډېره ډېره مننه عارف سلطان صاحب بیا هم په اخر کې تاسو ډېره مننه کوم چې موږ له په دلانه تنګ وخت کې وخت وایستلو مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وه زموږ مقصد زموږ هڅه دی چې موږ شاعران ملګري تاسو ته په شیشه باندې وړاندې کړو زموږ سره کیمرامین رفت افریدي او خپل کوربه عزت افریدي ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان